په موږ کښې یو بد رواج دا دی چې د خپلو بچو ټول واک مو معلم او د کلي کور بل هر مشر ته ورکړی دی. مثلا که معلم یا په کلي ګاونډ کښې بل هر مشر مو بچی هسې په وړه غلطي هم وواهه نو خصوصا پلار ورته وایي سم به دې وهلی و، پښې به دې پرې ماتې کړې وې، بل ځل یې ښه وکړنګوه. پلار په دې فکر کښې وي چې زه خو مصروف یم، خو دا معلم او نور مشران به زما بچي ته لار او ادب ښیي او که دوی نه وي خدای نخواسته زما بچی به بې لارې شي. همداسې دا بد رواج راپاتې دی. دا ماشوم چې رالوی شي بیا دا د نورو ماشومانو وهل او ورسره تاوتریخوالی خپل مقدس مسؤلیت ګڼي او همداسې تاوتریخوالی له یو نسله بل نسل ته انتقالیږي. رښتیا خبره دا ده چې هر مور او پلار په خپله د خپل بچي مسؤل دي. د هغوی تربیه هم زموږ کار دی او له وهل کېدو، سپکېدو او رټل کېدو ساتل هم زموږ مسؤلیت دی. د خپلې لټۍ جزا به هغوی ته نه ورکوئ.